بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچینې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوال عالی کمشنري له استازي او د مولوي عبدالکبیر ترمنځ لیدنه. کابل کې د ایران سفیر علیزاده بګدلي او د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې له رئیس ترمنځ لیدنه. او د متحده عربي اماراتو له زندانونو څخه د 108 افغان بندیانو خوشي کېدل. دلې مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د روان کال د سلواغې 14مه نیټه ده. زه عزیم دا بشپړ خبرونه دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالی کمشنري له استازي عرفات جمال سره وکتل. په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر ویلي چې د اسلامي امارات لخوا راستنې شویو ته د خوراکي او نقدي مرستو ویش لړۍ دوام لري. نوموړي د ملګرو ملتونو ادارو ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړ او ټینګار وکړ چې نړیوال باید بشري مرستې سیاست پورې ونه تړي. دغه را ښاغلي جمال ویلي چې کونړ ته د اړتیا وړ لسګونه خیمې چمتو شوي او ژر به سیمې ته ولېږل شي. کابل کې د ایران سفیر علیزاده بګدلي د افغان د پانګونې او سوداګرۍ خونې له رئیس سید کریم هاشمي سره وکتل. کابل کې د ایران سفارت وایي چې په دې کتنه کې دواړو لوریو د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا او د افغان سوداګرو ته د رامنځته شوي اسانتیاو په اړه خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO اعلان کړی چې په کابل او افغانستان په 11 نورو ولایتونو کې له 12 روغتونونو سره د اکسیجن انالیز دستګاه مرسته کړې ده. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه دستګاوې د ناروغانو خوندیتوب پیاوړی کوي او هغو کسان ته چې اکسیجن ته اړتیا لري د اکسیجن د ساتنې کیفیت ښه کوي. او وروستۍ خبر ده چې بهرنیو چارو وزارت وایي چې د متحده عربي اماراتو د دولت په مشرتابه دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت شاوخوا 108 افغان بندیان خوشي کړل. دغه وزارت په وینا چې له دې ډلې ځینې خوشي شوي زندانیان هیواد ته راستنه شوي او د پاتې کسانو د راستنېدو بهیر به د اړوند قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو دولت ته دغه بشردوستانه اقدام څخه مننه کړې او ډاډ ورکړی چې په بهر کې به د افغان زندانیانو د قضیو د تعقیب لپاره خپلې هڅې دوامداره وساتي. قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.